نظم د بابا دپاره یو نظم وړاندې کوي زموږ ګران ملګری ښاغلی حسین احمد صادق صاحب د هغې درخواست دی چې بسم الله الرحمن الرحیم د حسن انتها د مینې زور د محمد صلی الله علیه وسلم د زړونو په دنیا باندې راخور د محمد صادق دا مقام د بل انسان په نصیب چرتا ته ګوره لور په لور او کور په کور د محمد په سټیج ناستو عزتمند مشرانو د پښتو ژبې ادب استادانو د قلم قبیلې ملګرو او د تولاندې د دې پښتون کلي ښاغلو پښتنو ما ته په خټک بابا باندې ښاغلي ډاکټر یاسین اقبال ویلي وو چې نظم ولیکه ما په خپل هم زړه غوښتل د ډېر وخت نه چې زه په ښاغلي خټک بابا باندې نظم ولیکمه دا خوندوره غونډه د هغې باعث شوه ښاغلی اجمل خټک بابا په خپل ذات کې یو ادبستان هم دی سیاسي رهبر هم دی او قامي مشر هم د هغې د ژوند په مختلفو اړخونو باندې که سړی لیکل کوي نو د هغې دپاره کتابونه پکار وي مخکې تاسو تجربه وشوه د عاصي صاحب د مقالې نه خو بهرحال ما خپل کوشش کړی دی او یو مختصر غوندې مختصر نظم دی هغه ستاسو په خدمت کې وړاندې کومه ښاغلي اجمل خټک ته پیرزوینې چې قام ته نظر وکم ستا مقام ته نظر وکم د خپل نیمګړي فکر ود کې بام ته نظر وکم ستا قد او ستا قامت لکه علم راته ښکاره شي ستا قد او ستا قامت لکه علم راته ښکاره شي عظمت دې په عالم کې مسلم راته ښکاره شي منم چې نه خوشحالې نه حمید نه شیدای خدا جمال دې بس دې چې اجمل د پښتونخوا یې منم چې نه خوشحالې نه حمید نه شیدای خدا جمال دې بس دې چې اجمل د پښتونخوا یې غزل چې د زړه په نور اخته کنه غزل شو غزل چې د زړه په نور اخته کنه غزل شو د زیار او د کړاو د هلو ځلو سره ټل شو په نظم کې جدت او په جدت کې غورځنګونه په نظم کې جدت او په جدت کې غورځنګونه شعور د نزاکت دې هم را تیر کله ژوندونه تیره تیره ازغوله چې د وینه د زړه ورکړه تیره تیره ازغوله چې د وینه د زړه ورکړه په ډکه خوله دعا درته د ګل د زړه پرهر کړه تیره تیره ازغوله چې د وینه د زړه ورکړه په ډکه خوله دعا درته د ګل د زړه پرهر کړه بې حسه چاپېرچل کې یوه چغه د غیرت شوې بې حسه چاپېرچل کې یوه چغه د غیرت شوې په خپله یو تحریک شوې محرک شوې حرکت شوې ګلونه ټکرونه د جذبو کې را ژوندي کړه ګلونه ټکرونه د جذبو کې را ژوندي کړه یاران دې د منزل په لور مزل کې ګړندي کړه په مخکې مخکې لاړې خو پړاو درنه هېر نه شو د خپلې پښتونخوا د لمر پیتاو درنه هېر نه شو نشې او تماشې دې د پښتو له نشې زار کړي شوملې دې را په زړه د شرابونو په دیار کړي شاعر زړه ته دیوال شوې د کوهقاف په خاپېرو کې شاعر زړه ته دیوال شوې د کوهقاف په خاپېرو کې تا یاد شین خالۍ کړه د یورپ په رنګینو کې په هر حال کې شاعر زړه ته دیوال شوې د کوهقاف په خاپېرو کې تا یاد شین خالۍ کړه د یورپ په رنګینو کې په هر حال کې ساده باده شډل بډل پښتونې په هر حال کې ساده باده شډل بډل پښتونې له خپلې خاورې نځي او که لاړ شي نو راستونې ادب دې هم پښتون کو صحافت دې هم پښتون کو
ادب دې هم پښتون که صحافت دې هم پښتون که پښتو دې پښتنه کړه سیاست دې هم پښتون که ادب دې هم پښتون که صحافت دې هم پښتون که پښتو دې پښتنه کړه سیاست دې هم پښتون که زندان دې هم پوره استقامت ته سلام وکړو زندان دې هم پوره استقامت ته سلام وکړو تعزیر په دولاسي ستا عظمت ته سلام وکړو بیرویه بیریا لکه آیین درون نظري بیرویه بیریا لکه آیین درون نظري د فقر استغنا په بام ولاړې قلندرې د ځان او د جانان چې ستا سره کم تصور دی انزور پکې یو ته یو پښتون د لر او بر دی ته هم په ډېرو ګران یې که په تا باندې ډېر ګران دي ډاکټر یاسین اقبال غوندې بلهادي مینان دي ته صحیح اوس نه یې دا زمانه تپوس وکړه ته صحیح اوس نه یې دا زمانه تپوس وکړه خټکه بابا جان د دنیا نه تپوس وکړه رښتیا خبره دا ده چې اتل د پښتنو وي رښتیا خبره دا ده چې اتل د پښتنو وي په خپل لوړ مقام لري چې خپل د پښتنو وي